شو سرلوړی په جهان افغانستان دی کور د مسلمان شو سرلوړی په جهان افغانستان دی کور د مسلمان په ګونډو شوي جهاني امپراتورۍ دلته ولوېدې له شور او له مستۍ ارمانونه یې شول خاورې او ایرې او نسکوره شوی هغې کفري نړۍ دا وطن دی د پردیو قبرستان دی کور د مسلمان ټغر ټول شو له وطنه د اشغال مبارک مشاولسه استقلال شو سرلوړی په جهان د سنبلې نهمه برابره ده له ګران هیواد افغانستان څخه په ټوله کې د امریکې او ناټو له ماتې سره تیره ورځ دغه ورځ د هیواد په ټولو ولایاتو کې د ولسونو مجاهدینو له لوري مبارکه وبلل شوه او په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. کندوز هغه ولایت و چې ولسونو یې د سنبلې نهمه د هیواد لپاره تاریخي ورځ بللې. د مرکز ترڅنګ په نهګونو ولسوالیو کې دغه ورځ نمانځل شوې ده. په کندوز ولایت کې لله الحمد په امنه فضا کې د ټولو ارګانونو په شمول د ملت سره په یو ځای په کندوز ولایت کې دغه تاریخي ورځ چې نهم د سنبلې ده په ګډه ټولو قومونو ټولو قشرونو ټولو ادارو مسؤلینو مجاهدینو په ګډه ولمانځله. دغه ورځ ټولو ته مبارک وي. لله الحمد هېڅ ستونزې نه وې دلته. ټول خلک هغه د مدارسو مکاتبو استادان علما کرام سپین ږیري قومي مخور همداسې ټول خلک راغلي وو او په ډېر جوش او ولوله سره په کندوز ولایت کې دغه د ازادي ورځ چې عبارت له نهم د سنبلې نه ده په ګډه ولمانځله. نو ټول ولس ته بیا مبارک وي. د سنبلې نهمه د افغانستان په تاریخ کې یو ویاړمنه ورځ ده ځکه د ټولې دنیا امپراتوران ناټو او د هغه ملګري ټول په شمول د امریکا هغه په افغانستان کې د الله په فضل سره ماتې وخوړله. نو دا د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره غیر مسلمانانو لپاره دا یو تاریخي ورځ ده. د دې ولایت د ملي تلویزیون خبریالان په مرکز ولسوالیو کې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو. په 9 ولسوالیو کې ولسونو له افغانستان څخه د امریکې وتل د اشغال ختمېدل بللي او دغه ورځ یې د ګران هیواد لپاره تاریخي ورځ یاده کړې ده. خو چاردره او چاردروال چې د دې ولایت د 9 ولسوالیو پرتله د امریکا په 20 کلن نظامی حضور په ترڅ کې خورا ډیر دردېدلي. دغه ورځ بیا د ولسي وګړو دیني عالمانو طالب العلمانو مجاهدینو په پراخ ګډون او پوره ولولو سره نمانځي. از الف استقلال استقامت گرفتن. استقامت یعنی قائم و دائم ایستاد شدن. های مسلمان ها همه مسلمان ها با ما ایستاد شوید که امروز روز استقامت است. روزی است که نگاه کردن وطن است. روزی است که نگاه کردن دین است. نگاه کردن مدارس است. نگاه کردن و حفاظت کردن دین غرای محمدی است. ای از الفش استقامت فهمیده می شود. اگر در این باره ناشکری بکنیم بی‌توجهی بکنیم و چیزی استقامت خود را از دست بدیم حالی هم معلوم نشود که تو مولوی عالم مجاهد مبارز مستفید و چی هستی اگر کسی نفهمه این استقامت تو بیجاست. در آزادی و در خپل ځوانان په وینو هډونه اخیستی دا ازادي مو په خپلو قربانیو فداکاریو مبارزې اخیستې دا چا موږ ته هسې نه ده راکړې د دې لپاره مو چنار ځوانۍ ورکړي نختر ځوانۍ مو ورکړي کورونه مو بمبار شوي جوماتونه او مدرسې مو بمبار شوي سپین ږیري ځوانان ښځې ماشومان وژل شوي علما مو شهیدان شوي د کار خلک د سر سړي مو له لاسه ورکړي د هغې په بدل کې د نړۍ د ستر ظالم او کافر او جابر څخه مو دا ازادي اخیستې ځکه خو په ویاړ سره نمانځو په
نه خپل نوم او نه خپل شان زمون هدف دی، نه دا ګران افغانستان زمون هدف دی. د تمام انسانیت غم را سره دی، هسې نه چې څو کسان زمون هدف دی. مونږه تل په عقیده له سره تیر یو، مونږه تل په عقیده له سره تیر یو، په هر وخت کافران زمون هدف دی. ملګرتیا د مظلومانو زمون کار دی، ملګرتیا د مظلومانو زمون کار دی. هر حالت کې ظالمان زمون هدف دی. تعصب او قومیت خبره نه ده، تعصب او قومیت خبره نه ده. مرګ د هر یو شیطان زمون هدف دی. هر قانون محکومول په مخ د مځکې، هر قانون محکومول په مخ د مځکې. حاکمیت د سپین قرآن زمون هدف دی. تر یو وخته تر یو حده محدوده نه یو، تر یو وخته تر یو حده محدوده نه یو. تر قیامته ټول جهان زمون هدف دی. اول خاص د رب رضا غواړو مفتونه، اول خاص د رب رضا غواړو مفتونه. بیا جنت حوري غلمان زمون هدف دی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ویناوالو د خپلو خبرو پر مهالي د امریکې او ناټو د حضور پر مهالي د چاردرې په ولسونو د کړو ظلمونو یادونه وکړه او افغان ولسونو ته یې د سنبلې د نهمې مبارکۍ ترڅنګ د یو بل زغملو او ملي یووالي ساتلو پندې ټینګار وکړ. فوزی امریکایی های کثیف، فوزی یهود و نصارا، فوزی منتبعان وی، فوزی تابعداران وی، فوزی منافقان وی، فوزهای تابع کثیف آنها در خاک مالیدن. امروز نشان دادن که ما هم مسلمانیم در مقابل فرقه باطل یهود و نصارا، در مقابل آن اینهایی که قد علم میکنن در مقابلش استاد میشن و آنها نشان میتن که امروز افغان هم مردانوار است، شجاع است، غیور است، مسلمان است، غیرتمند است، مجاهد پرور است، مجاهد است. ویده بچه هایشان مجاهد است، موی سفید هایشان مجاهد است، زن هایشان مجاهد است، خاکشان مجاهد پرور است که نشان دادن که امروز با شما الحمدلله میبینیم مسلمان ها. تا ازادۍ ورځې به په غرور سره لمانځو، په افتخار سره به لمانځو، په خپلو قربانیو شهیدانو به فخر کوو، په خپلو سرښندنو باندې، په خپلو زخمونو باندې به فخر کوو. راتلونکو نسلونو ته اولادونو ته به درس ورکوو چې ګوره زما نیکه غلامي نه وه کړې، ما غلامي نه ده کړې، زما بچیه نسیه کړوسیه دې ملت په خاوره کې غلامي نشته. ګوره په راتلونکو کې د هېڅ مستکبر، د هېڅ اشغالګر غلامي قبوله نه کړي. لکه څنګه چې مو نیکونه د اشغالګرو مقابل کې ودرېدلي وو، لکه څنګه مو چې پلرونه د اشغالګرو مقابل کې ودرېدلي وو. خو زمونږ اولاد یې، زمونږ نسلونه یې د دې خاورې نه به دفاع کوئ، د دې خاورې نه به ساتنه کوئ. دا ملت به همداسې آزاد ساتئ، دا غرونه، دا درې، دا ونې، دا وطن به همداسې آزاد ساتئ. هندوکش چاته نه دی تسلیم شوی، زمونږ لوړ پامیر چاته نه دی تسلیم شوی. زمونږ پر غروره سیندونه او درې د شوره ډک دي، د غروره ډک دي، د ازادۍ ترانې وایي. ګوره په دې خاوره کې زمونږ بیابانونه په هغوی کې مست طوفانونه چلیږي، هغوی تسلیمیږي نه. د مراسمو په پای کې راغلي ټول ګډونوال چې بیرغونه یې په وږو ځړولي وو د لاریون په ډول د جمعیت له ښوونځي څخه هغه ځای چې د سنبلې د نهمې په پار پکې مراسم جوړ شوي وو د چاردرې تر مرکزي سلي په پلي توګه د امریکا او ناټو پر ضد یې شعارونه ورکول او زنده باد امارات اسلامي په ویلو سره یې دغه مراسم پای ته ورسول. غیرتمند او مجاهد او اسحاق نن چې تاسې د چاردرې لر او بر راټول شوي وای، دلته د واده پروګرام نه دی، دلته د خیرات پروګرام نه دی،
هغه پروګرام دی چې په دې کې د چاردرې ټول ولس د چاردرې ټول مجاهد ملت شل کاله قرباني ورکړې نن د آزادۍ ورځ ده نن د خپلواکۍ ورځ ده نن د استقلال او د حریت ورځ ده دا آزادی مبارک شه دا استقلال او حریت مبارک شه مجاهد ولس علماء کرام مخکې تاسو ته تقریرونه وکړل تاسو د آزادۍ په مفهوم او په معنا باندې پوه کړلی لکه څنګه چې آزادي دا ستر نعمت دی دا سترې قربانۍ او سرښندنې غواړي د افغانستان مجاهد ولسه تاسې واقعا د آزادۍ په معنا پوهېږئ څلوېښت کاله راهیسې تاسې هغه قربانۍ او سرښندنې ورکړلې چې نړۍ درته حیرانه شوه سل کاله مخکې زموږ نیکونو انګریز مات کړو هغه وخت کې انګریز دا امپراتور و دا د نړۍ حاکم و دا د ټولې دنیا سوپر طاقت و خو ولې هغه خلکو چې هغوی سره ښکرونه بند کړل هغوی ته یې سکونه ورکړل او په هغوی باندې یې پوزه ماته کړلې او د دې وطن نه یې ذلیله وویستل هغه افغانان وو چې 15 تقریبا ورځې مخکې موږ هغه ازادي ولمانځله بیا 40 کاله مخکې د نړۍ یو بل متکبر د نړۍ یو بل طاقت د هغه وحش په افغانستان باندې یرغل راوړ رحمت الله وبرکاته انشاءالله اول خدای امارات اسلامی بسته جهان انشاءالله میگیره این بیرقا بسته جهان انشاءالله زده میشه نمیشه مقصد دعا کنین جای نرا انشاءالله اول خدای این بیرق تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان این طرفای انشاءالله اول خدای بیرق اسلام بیرق امارات اسلامی زده میشه انشاءالله مونږ هم وغوښتل د جوړو شوو مراسمو په اړوند مو د چاردرې ولسوالۍ د پوهنې امیر او ولسوال قاري ګلنبي انس څرګندونې راواخلو ولسوال صاحب مهرباني وکړئ دا مراسم په څه مناسبت او بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کومه پوښتنه چې تاسو وکړه د دې ورځ د لمانځلو په هکله باندې او تاسو دلته راغلي یاستئ او تکلیف یې ویستلی له تاسو نه مننه کوو چې موږ کوم زمینه دې مساعده کړه له تاسو نه یو جهان مننه او بعدي دا خبره ده چې د دغه ورځې لمانځلو په هکله باندې تاسو پوښتنه کوئ دا د موږ د مسلمانانو لپاره د یو د عزت او د تاریخي ورځ ده دا الحمدلله په ټول افغانستان کې دا ورځ لمانځل کېږي څه رقم چې چنګیز راغلی و افغانستان ته هغه مسلمون د غویر ولس د افغانستان ولس لمانځي څه رقم چې وروس دلته شکست خوړلی و او دلته راغلی و او بېرته له شکست سره مخامخ شو هغه رقم د وروس چې په کومه نیټه او په کوم وخت باندې وتلی ده نو هغه ورځ موږ لمانځو دا رقم چې د اشغال د خاتمې اخره سلګۍ وې چې یو امپراتور د دنیا راغلی و چې هغه امریکا و او متحدین یو چې نهم د سنبلې دلته شکست وخو او الحمدلله د موږ شجاع غیور افغانستان له خپل استقلال او له خپل حریت ثابته کړ او له خپل استقلال واخیسته الحمدلله دا یو تاریخي ورځ ده او په دې باندې د موږ ټول ولس عام ولس دي که مجاهدین دي که ټول علماء کرام دي او که د مدارسو هغه دي او که مکاتب والا دي په دې ورځ باندې افتخار کوي او دا الحمدلله تاسو د شاهد د صحنې وي چې الحمدلله ډېر خلک په ډېر غیور او په شجاعت سره راغلي وو چې دلته په دا شل کلنه دوره کې ډېرې زیاتې قربانیګانې ورکړي دي د خلکو زمون شهیدان سوي دي علماء کرام شهیدان سوي دي طالبان د مدرسو شهیدان سوي دي د دغه ورځې په افتخار سره الحمدلله د موږ شجاع او غیور ولس د چادرې ولس په دا شل کلنه دوره کې بیخي زیاتې قربانیګانې ورکړي دي چې د هغې مثال نشته چې الحمدلله د دې ورځ لپاره ډېر خلک په شوق او ذوق سره راغلي او دا ورځ یې له موږ سره ګډه ولمانځله
موږ له خپل ملت باندې ویاړ کوو. نننۍ غونډه په اړه دا غونډه جوړه شوې وه د اشغال د خاتمې په مناسبت او د استقلال په مناسبت جوړه شوې وه او په دغه غونډه کې ګڼ شمېر همکارانو ګډون کړی وه او ولسوال زموږ د چارلرې محترم قاري صاحب ګلنبي انس همدغسې زموږ د ولسوالۍ قمندان د امنیت قاري صاحب سلیم او د ټولو اداراتو مسؤلین د دعوت ارشاد د امر بالمعروف د تعلیم تربیه د بخش الحمدلله ډېر ښه شانداره غونډه وه چې نړیوالو پخپله وکتل او دا ټول ملت پکې اشتراک وکړو. الحمدلله دا غونډه سهار 8 بجې پیل شوه او دغه د 12 بجو په مزدو کې انشاءالله دا ساعت ورسېدل اختتام شو. نو دا غونډه د استقلال په مناسبت ورغله. د تاسو په اند څنګه غونډه وه، څنګه مراسم و؟ دلته شعارونه هم ورکول کېدل، شعارونه د چا په ضد و، څه یې ویلې، ولسونو غوښتنې څه وې، علما کرام وغږېدل. په دې اړوند کې لږ لنډ معلومات راکوي مدیر صاحب. شعارونه خو عام ملت د طرف هم شعارونه ورکول شو، د مدرسې شاګردانو د طرف هم شعارونه ورکول کېدل، د عام ملت د مخورو سپینګیرو د طرف هم شعارونه ورکول کېدل. خو دغه ټول شعارو هدف او مقصد یوازینی د ملت د وینو جذبه چې امریکایانو اشغالګرو 20 کلن اشغال خاتمې ته ورسېدل او دغه ملت خپل ایماني قوت په زور د خلک وباسل او نن هم دغه حماس د دې او دغه ضمیر د دې په احساس کې او دا شعارونه بس د امریکای په ضد دا شعارونه ورکول کېدل. راځئ مولوي صاحب که وایو د سنبلې نه هم تاسو نن ونمانځله، په کوم مناسبت ونمانځله؟ وروستۍ پوښتنه ده، دا تاریخي ورځ ده د افغانستان لپاره، د اسلامي امارات د مجاهدینو د بریا ورځ ده، خپلواکۍ ورځ ده، په کوم مناسبت ونمانځله؟ محترمه دغه نهم د سنبلې چې نن لمانځل کېږي دا په تاریخ کې به یو ورځ ثبتېږي. دا د مجاهدینو د افغانستان د ملت دپاره لکه څنګه د روسانو د وتو او د ماتم ورځ مونږ استقلال ملانځو او استقلال کوو او همدغسې د انګریزانو همدغه زمونږ نهم د سنبلې دا هم د امریکایانو د اشغال د خاتمې اخرنۍ ورځ ملانځو او دا به انشاءالله تاریخ کې به ثبتېږي. ګډون سره وکړو. څنګه دا ګډون دلته په دې ناسته کې په دې مراسمو کې ترې خوند اخلئ تر اوسه؟ والا بهتره خوند خو دې په دې باندې اخلو چې په ارامه زړه باندې او په خوشحالۍ باندې دلته اوس راغلي شو، د دې نه خوند اخلو. دا هم ترس نشته دی چې یا ښه ده یا بد ده، یا انفجار وشو یا ښه شو یا بد شو. نن داسې یوه ازاده ورځ ده چې هر سړی هغه خپل کار کوي او ناست وي او هغه خپله د هغه ازادۍ ورځ لمانځي او هېڅ کوم ترس و بیم هېڅ چاته نشته دی، که شاګرد دی که استاد دی که عام خلک دي، هېڅ ترس و بیم نه لري. په ازادانه توګه راغلي ته خپل ګډون کې اجازه د خلکو ترمنځ احساس څنګه ده د نننۍ ورځې په اړوند؟ د سنبلې نهمه برابره ده د امریکا او ناټو د ماتې ورځې سره سمون لري؟ ټول خلک خوشحاله دي، ماشوم دی که زوړ دی که ځوان دی که استاد دی. دا که وینئ نو زیاتره نیم استادان دي او نیم چې دي داسې فکر وکړه چې عام خلک دي. دا ماشومان وګوره چې په ازاده توګه راځي او دلته په دې مجلس کې ګډون کړی دی او ښه په خوشحالۍ باندې څوک داسې ځي که داسې هېڅ کوم مشکل نشته دی. ازادي ده او خوشحالي ده، په ماشوم په زړه کې مې یو خوشحالي ده او د ځوان هم ده او د معلم هم ده او د عوام هم ده، د ټولو ده په ازاده راغلي دلته ګډون کوي. د افغانستان نورو ولایاتو تر خوا کندوز ولایت کې د سنبلې نهمه په خورا مینې او ورورګلوۍ فضا کې ونمانځل شوه. دلته چاردره کې هم عام ولسونو او د اداري واحد مسؤلینو دغه ورځ په پوره ولولو سره د امریکا پر ضد د شعارو وړاندې کولو سره ونمانځله.